ضیاء الحق تم ځینې سادهګان وایي شهید ضیاء الحق. دا ډېر ظالم خلک دي. د دې مقابل کې جهاد داسې فرض عین ده لکه د روسانو مقابل د پاکستان د فوج قتل عام په فلسطین کې، په اردن کې، په فلسطینیانو باندې. دا یو واقعه ده چې په 1970 کې شوې ده او دې ته بلک سپتمبر وایي، تور سپتمبر. دا واقعه په سپتمبر کې شوې وه. دا هغه وخت و 1970 چې ضیاء الحق هغه هلته د اردن د فوج د ټریننګ په خاطر باندې تللی و. کله چې زیات شمېر فلسطینیان له فلسطین نه اردن ته مهاجرین سوي ول، نو د اردن حکومت د مهاجرینو له دې کثرت او د دوی له په اصطلاح هغه جنګ و نظامي قوت نه په ویره کې سو. نو ځکه په هغې باندې ځینې محدودیتونه ولګول. هغه فلسطینیان دې محدودیتونو ته تیار نه وو. چې دا نتیجه جنګ ته ورسېده. ضیاء الحق خو تیار هلته ټریننګ لپاره تللی و، نو هغه دا موقع مناسب ولیدله. په دې فلسطینیانو مهاجرینو باندې حمله وکړه. ویل کېږي له 25,000 نه تر 50,000 په دې منځ کې مختلف اقوال دي چې دومره فلسطینیان دا یې شهیدان کړو او نور شام ته وسړل. ضیاء الحق تم ځینې سادهګان وایي شهید ضیاء الحق. ضیاء الحق ډېر ظالم انسان و. هغه د امریکا یو جاسوس و. هغې چې د افغانستان جهاد کې کوم خیانت کړی، مسلمانان یې ټوټه ټوټه کړو، مجاهدینو کې مختلف صفونه جوړ کړو، بیا په وروستو کې په خپل منځ کې وجنګول. دا ټول د ضیاء الحق خیانت غدر و د امریکې په اشاره باندې. قدرمنو، د دې پاکستانی فوج ظلمونه بلوچستان کې چې فی الحال موږ تاسو په سترګو وینو، په وزیرستان کې، په باجوړ کې، په سوات کې، دا بل هیڅ مسلمان چې پټ نه وي. نو قدرمنو، دا یو جمهوری ریاست ده. دا ډېر ظالم خلک دي. د دې مقابل کې جهاد داسې فرض عین ده لکه د روسانو مقابل کې. د دې مقابل کې جهاد داسې جهاد فرض عین ده لکه د امریکایانو مقابل کې. دا د امریکایانو متحدین ول. دا لکه د احزاب په جګړه کې چې بني قریظه د احزاب متحدین ول او د احزاب له شکست نه اول نبی اسلام په بني قریظه و حمله وکړه، بلکې الله ورته امر وکړو. جبرئیل علیه السلام ورته راولېږل، وایي ته د جنګ وسلې ږدې، ملایکو وسلې نه دي. وایي نو څه امر ده؟ وایي په بني قریظه باندې حمله وکړه. افغانستان ته اسلامي امارت باندې متحدین راغلل، په افغانستان یې حمله وکړه. دغه بني قریظه چې افغانستان په رسمیت پیژندل، مخکنی امارت دی په رسمیت پیژندلی و، دا له احزابو سره ملګري شول. الحمدلله احزابو خو شکست وکړو. اوس اول جګړه د دوی جګړه ده. دا جګړه الله تعالی په نبی اسلام باندې فرض کړې وه چې له احزابو نه وروسته د بني قریظه جګړه دا باید خامخا وسي. الله دې د مجاهدینو حافظ ناصر مددگار سي، او الله ناصر مددگار ده. ان تنصروا الله ينصركم وان ينصركم الله فلا غالب لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.